دا مسافریانې به یو ورځ ختمې شي انشاءالله. په کومو چې قرضه ده دا قرضې به رب العالمین یو ورځ ختمې کړي، دا بیماریانې به الله یو ورځ ختمې کړي، او په دې وچو لښتو باندې به الله یو ورځ اوبه راولي. مه نه امیده کېږئ د الله. او ډېر مالداره چې تاسو وینئ او ډېر ښه حالات والا چې تاسو وینئ په ملک او علاقه کې، هغه هم یو ورځ په مسلو کې ډوب. خو داسې نه کېږي. خصوصا د ځوانانو ته دا وایم، دوی چې د ملک نه راځي که نه، نو دلته چې راشي عمر د ده څو دی؟ د 20 نه 25 منځ کېږي. نو دی اوس په کلي کې یو کس لیدلی دی چې هغه 3 چته کور جوړ کړی دی، او هغه روښانې پکې لګولي دي چې ټول کلي کې پړقېږي، او د شپې چې پکې بجلي ولګي نو ټول کلي ته پته وي دا د پلاني کور دی. نو دی چې راغی دی د دغې کور په دغه راغلی دی چې زه به راځم کال 2 ډېر نه، کال 2 او دا بنګله به ولاړې. نه ته د هغه نه تپوس وکړه، هغه 40 کاله مسافري کړې، او بله ده که هغه هم کال 2 کړې ده، نو بیا هم خبره د تقدیر ده. ما او تا مسلمانان یو، زموږ په تقدیر ایمان دی. تاسو خیال کړی که نه، یو نیم سړی دومره اوږده مسافري وکړي چې د مسافرۍ کې مړ شي، هلته فقیر ملنګ مړ شي. فقیر ملنګ راغلی و، فقیر ملنګ لاړ، او بل کس راشي 2-3 کاله بعد چې ګورو دومره مالدار. نو دلته بیا زموږ د پښتنو هغه عادت نه کوو چې حساب ول روان کړو، چې بیا په اخره کې ټاپه د سره واجو غلو وي. نه نه، چې موږ سره دلایل نشتي، موږ څنګه په یو مسلمان باندې د دې بهتان وي دا غل دی؟ موږ دا وایو بس صحیح ده، د ده په تقدیر کې الله لیکلی او د هغه په تقدیر کې ده ورسېدی پې که نه. نو دې خبرو سره به زړه لږ څه شي، ټکور به شي. او که بیا هم مسافرۍ غم راغستی، دې درسونه له راځه، هر څه به دې الله برابر کړي. دلته کښېنه موږ سره صرف دغه ګینټه څه کم ګینټه او دا باقي 30 ګینټې به دي د الله په توفیق سره مزیداري تېرېږي، چې کله پکې ته د الله او د الله د رسول خبرې اورې، او پرېږدئ دا غزلې او دا ټپې او دا سټیټسونه او دا ټیک ټاک او دا فیسبوک کې. واقعي ژوند له راشئ. کوم ژوند له؟ واقعي. زما نه دا درس کوم ځای نه کوم ځای ته لاړ، او دا ستاسو دپاره. واقعي ژوند او په سوچ کې ژوند دی کې فرق دی. لکه اوس یو سړي لیکل کړي دي په فیسبوک کې، په انټرنیټ، په واټساپ کې لیکلي کړي دي چې زه به دا وکړم او زه به هغو سره دا وکړم او زه به داسې وکړم او زه به هغه وکړم. دا وهمي ژوند دی. واقعي ژوند